د طالبانو یار عمران خان نااهل اعلان شو. دا چې څنګه ولې نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون پخوانی لومړی وزیر عمران خان د شتمنیو په اړه د معلوماتو د نه ورکولو د تورونو له کبله له ټاکنو منع اعلان کړی شوی دی. خان په پارلمان کې خپله څوکۍ هم له لاسه ورکړې. عمران خان چې کله صدر اعظم و نو د بهرنیو هیوادونو لخوا ورکړل شوې ډالۍ یې ملي خزانه کې د ایښودلو پر ځای خرڅ کړي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر او پاکستان تحریک انصاف یا PTI ګوند د مشر عمران خان د نااهله ګرځولو دا اعلان د جمعې په ورځ وکړ. هغه څه چې ښایي د سخت اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دغه هیواد کې له اوږدې مودې راهیسې روان سیاسي کړکېچ نور هم ژور کړي. د عمران خان ویان د فواد چودھري خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون خپله دا پریکړه نن جمعه په اسلام آباد کې اعلان کړه. نوموړي د خپلو څرګندونو په ترڅ کې دا پریکړه په کلکه وغندله. د حقوقي چارو کارپوهانو په حواله عمران خان د ټاکنو کمیسیون د دې پریکړې له مخې په پارلمان کې خپله څوکۍ هم له لاسه ورکړې. د کرکټ دغه پخوانی ستوری د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د نه باور رایې سره مخامخ او له واکه لرې کړی شو. تر هغه وروسته نوموړی په ټول هیواد کې په مظاهرو لاس پورې کړ چې په دغه مظاهرو کې په زرګونه کسانو ګډون درلود.